بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. د ټول نه لومبی خو د راغلو ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې د چراټ پښتو ادبي جرګې دغه غونډې ته تاسو ښکلا ورکړه. څه ملګرو ته خو پته هم ده چې د چراټ پښتو ادبي جرګې په بو سیمه ضلع نوښار میاشتنۍ غونډه د هرې میاشتې ماهانه پروګرام کیږي. نو زموږ د دې میاشتې پروګرام په 24 تاریخ راتلو خو چونکې د صدر صاحب د لور واده پروګرام پکې راغلو د وجې مونږ 23 تاریخ ته دا راواړولو. نو د ټول نه لومبی خو صدر محترم لیاقت خان لیاقت صاحب ته د لور په واده باندې او مشال ورور ته د خورکۍ په واده باندې مبارکباد ورکو د خپلې ټولې جرګې د اړخ نه. او الله دې وکړي چې دغه خوشحالي یو په دوه شي او په ټولو کورونو کې خدای دغه شان خوشحالي راولي. باقاعده د پروګرام شروعات کوو د صدر محترم په اجازت سره. زموږ د چراټ پښتو ادبي جرګې صدر لیاقت خان لیاقت صاحب دی او نن به موږ سر صدارت لیاقت خان لیاقت صاحب په انشاءالله ملګرو په تایید وي. د مشر میلمه په حیث باندې موږ سره د میډیا چې کوم ملګری دی اختر حسین بی دی به موږ سره د مشر میلمه په حیث باندې نو ملګرو به انشاءالله موږ سره په باندې تایید وي. او اعزازي میلمه چې کوم دی به موږ سره ریاض لیونی صاحب وي چې زموږ پروګرام ته نن په لومړي ځل باندې راغلي دي. ملګرو تاسو ته خو پته هم ده دا چې کوم نوي ملګري پکې ناست دي ته پته نه وي چې صدر محترم یو ترخه ایښې وه چې نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. باقاعده پروګرام شروعات کوو. علما کرامو نه ورو چې د کم کار ابتدا د الله جل شانه په کلام یعنی قرآن مجید سره وکړی شي نو الله جل شانه په هغې کې ډېر زیات خیرونه ډېر زیات برکاته شي. نو د قرآن مجید د تلاوت دپاره په دغه د شاعر په دغه یو شعر باندې بلنه ورکوم. وایي چې په اسم د الله ابتدا شي چې په اسم د الله ابتدا شي په هغه کار کې برکت د خدای پیدا شي. نو په دغه شعر باندې بلنه ورکوم ډېر محترم سبزلي خادم صاحب ته چې د قرآن مجید صحیح سمونږ سره تلاوت کړي. سبزلي خادم صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. جزاک الله. ملګرو دا موږ سره محترم سبزلي خادم صاحب چې د قرآن صحیح صحیح موږ سره تلاوت کا. زموږ دا نننی پروګرام په دوو برخو باندې مشتمل دی چې یې کې لومبنی چې زموږ کوم دغه دی نو هغه زموږ په طرحه باندې چې کومو ملګرو شعراو کار کړی دی کلامونه یې پې لیکلي نو لومبی به موږ دغه ورو صدر صاحب. نو د ټول نه لومبی خو زه خپل دغه یو څو شعرونه مشرانو وړاندې کېدمه د کلام نه وړاندې صدر صاحب صرف د بل غزل دغه دوه شعره وایي. نه کوي پوښتنه مې دلدار بې خونده شوی دی. نه کوي پوښتنه مې دلدار بې خونده شوی دی او څنګه به قرار شم چې قرار بې خونده شوی دی. مننه وایي نه کوي پوښتنه مې دلدار بې خونده شوی دی څنګه به قرار شم چې قرار بې خونده شوی دی. او ځکه مو بچي ټول مسافر شو د پردي وطن دلته کې زمونږ دا واکدار به دلته کې ځکه مو بچي ټول مسافر شو د پردي وطن. کلام نه هیر شو بس ترخې اړخ ته راځم. وایي ترخه څه داسې وه چې نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. وایي زرګره هار د زرو جوړ کا د سیالۍ ورځ ده. زرګره هار د زرو جوړ کا د سیالۍ ورځ ده او نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. ډېره مننه. وایي زرګره هار د زرو جوړ کا د سیالۍ ورځ ده او نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. دلته اتڼ دی رنګینۍ دي اداګانې کېږي. دلته اتڼ دی رنګینۍ دي اداګانې کېږي پیغلې مستي کوي خوږه د ګلالۍ ورځ ده. وایي نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. زرګره هار د زرو جوړ که د سیالۍ ورځ ده او نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. او دا خو واده دی میلمانه پکې راغلي ډېر دي. دا خو واده دی میلمانه پکې راغلي ډېر دي ګیله به نه کوي اشنا د بې خیالۍ ورځ ده او نن
د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. زرګره هار د زرو جوړ که د سیالۍ ورځ ده. زرګره هار د زرو جوړ که د سیالۍ ورځ ده. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. ورځ د خالي ده 23 تاریخ د یاد دی که نه. ورځ د خالي ده 23 تاریخ د یاد دی که نه. که څه ډالۍ ورته راوړې نو د ډالۍ ورځ ده. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. او مکتي شعر دی وایي عمرانه راشه د خوندونو نظاري ووینه. عمرانه راشه د خوندونو نظاري ووینه. بلۍ رنګینه د څه ښکلې د بلۍ ورځ ده. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. په خپلو دغه شعرونو باندې ډېر محترم رئیس خان رئیس صاحب ته چې د طیب پښتو ادبي جرګې سره تعلق ساتي بلنه ورکوم چې موږ سره خپل کلام شریک کړي. صدر صاحب په اجازت باندې چې ما دا یو څو شعرونه لیکلي دي که غلطي زما بخښنه غواړم. په ترخه باندې وایي راچاپېر شوي ترې همزولي د سیالۍ ورځ ده. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. ورته تحفې د لرې لرې سویرو راوړي. نه خو له ځان سره نکریزې جونکو راوړي. چا پکې ځان سره لړې د ګلو سرو راوړي. ټوله نړۍ کې واقعي د سوکالۍ ورځ ده. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. او شپه د نکریزو و بېګا جینو تمبلونه وخل. د خوشحالۍ نه ورسره ډېرو لاسونه وخل. چا یې په زنه د رنجو ښکلي خالونه وخل. نن یې بېشکه رخصتي او د ډولۍ ورځ ده. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. او د لیاقت خان لیاقت ملګري او یاران راغلي. مشاعرې له د ډاګۍ ښکلي ځوانان راغلي. وای بیل بیل د لوی نوښار نه پکې هم څو شاعران راغلي. وای بیل بیل چې د واده د ګلالۍ ورځ ده. مننه او منم چې هر ملګري کړي دي لیکل د مینې. دلته راغلي دي او ښکلی دی محفل د مینې. چا په خبرو کې چا وزن کې ویل د مینې. رئیسه نن د پیش کولو د ډالۍ ورځ ده. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. ډېره مننه ډېره مننه. په طرحه باندې به ووایو خبرې نه وي پکار. وایي چې جاړي په پلارې د بېلتون د بدحالۍ ورځ ده. جاړي په پلارې د بېلتون د بدحالۍ ورځ ده. مورې سلګۍ وهي د لور د رخصتۍ ورځ ده. ورورې څوک پوی کوي چې د خور په مخ کې ونه جاړي. رورې څوک پوی کوي چې د خور په مخ کې ونه جاړي. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. او تی اسرشي هر قدم بختور کې ربا. تی اسرشي هر قدم بختور کې ربا. د نوي ژوند نوی آغاز دی ړومبنۍ ورځ ده. او خیر دی بیا رورو د بېلتون سره بلد شي سړی. خیر دی بیا رورو د بېلتون سره بلد شي سړی. خو په واده کې لږ شان سخته د ډولۍ ورځ ده. خیر دی بیا رورو د بېلتون سره بلد شي سړی. خو په واده کې لږ شان سخته د ډولۍ ورځ ده. اوربا دا خواخي ورته مور کې سخر داجي کې ورته. ربا دا خواخي ورته مور کې سخر داجي کې ورته. نن په ډاګۍ کې د یو نوي خپلوالۍ ورځ ده. او پام کوه لورې چې په زړه کې د غرور رانه شي. پام کوه لورې چې په زړه کې د غرور رانه شي. که دې د سیالو سره هر څو د سیالۍ ورځ ده. او لیاقته ته ګورې همت بین لیونه جاړي. لیاقته ته ګورې همت بین لیونه جاړي. نن لوی وړو ته ستا د خولې د تسلۍ ورځ ده. لیاقت ته ګورې همت بین لیونه جاړي. نن لوی وړو ته ستا د خولې د تسلۍ ورځ ده. او نن په دې 23 نومبر 2024 تاریخ ښکلي طرحه مشاعره ده د خالۍ ورځ ده. او د جدایۍ زیری په ما سحر سحر دې وکړل. د جدایۍ زیری په ما سحر سحر دې وکړل. لکه مرغۍ له جالې والوتې وزر دې وکړل. د جدایۍ
زیری په ما سحر سحر دې وکړل لکه مرغۍ له جالې والوتې وزر دې وکړل او زما دې هلته وار خطا کو په سلګو دې کمه زما دې هلته وار خطا کو په سلګو دې کمه چې سلامونه د رخصت د کور په ور دې چې سلامونه د رخصت د کور په ور دې وکړل او پلاره غم مکه وستا خیال به د شملې ساتمه پلاره غم مکوه ستا خیال به د شملې ساتمه خو ننې کومه رب ته زړه کې څو ګیلې ساتمه پلاره غم مکوه ستا خیال به د شملې ساتمه او ننې کومه رب ته زړه کې څو ګیلې ساتمه ربه چې ستا غونتې خالق مونږ ته رحمت وایي ربا چې ستا غونتې خالق مونږ ته رحمت وایي بیا ستا مخلوق مونږ ته ولې مصیبت وایي ربا چې ستا غونتې خالق مونږ ته رحمت وایي بیا ستا مخلوق مونږ ته ولې مصیبت وایي مونږ د شپول ازغن لرګیو د ویړو د پاره مونږ د شپول ازغن لرګیو د ویړو د پاره مونږ د لوبو ګوډاګیو د سړو د پاره مونږ جینکۍ چې چاته حال د زندګۍ تیرو مونږ جینکۍ چې چاته حال د زندګۍ تیرو یوه شیبه په ځان غریونه او سلګۍ تیرو په پیدایش د نر ماشوم په یو بل زیری کیږي په پیدایش د نر ماشوم په یو بل زیری کیږي مونږه آغاز د نوي ژوند په بې قدرۍ تیرو په پیدایش د نر ماشوم په یو بل زیری کیږي مونږه آغاز د نوي ژوند په بې قدرۍ تیرو مونږ په خپل حکم خپل سر هم ګرولی نشو مونږه په خپل حکم خپل سر هم ګرولی نشو ژوند د خاوند په کور د خواښې په مرضۍ تیرو مونږه تمامه ورځ ځان مړ کړو په کارونو د کور مونږه تمامه ورځ ځان مړ کړو په کارونو د کور ماښام 15 کنځلې خورو چې یو نړۍ تیرو مونږه تمامه ورځ ځان مړ کړو په کارونو د کور ماښام 15 کنځلې خورو چې یو نړۍ تیرو مونږ ته د ساه د اخیستلو اختیار هم نشته دی مونږ ته د ساه د اخیستلو اختیار هم نشته دی په خپل وطن کې د قدغن مسافرۍ تیرو او صبر مو وځي پر ورو د انتظار له حده صبر مو وځي پر ورو د انتظار له حده مونږ به تر څو پورې دا ژوند د غلامۍ تیرو او ربا مظلوم وایي دنیا شي په امید خوړلې ربا مظلوم وایي دنیا شي په امید خوړلې په دغه تمه ورځې شپې د غریبۍ تیرو ستاسو د توجه ډېره مننه جزاک الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مشرانو کشرانو السلام علیکم د صدر سے په اجازات باندې دا کلام یم خلق ولاړ دی غیر چاپیرا د ډولې ورځ ده خلق ولاړ دی غیر چاپیرا د ډولې ورځ ده نن د هوا د نوي ژوند د خوشاله ورځ ده څومره سخت وخت وي چې د زړه ټوکړه د کور وځي څومره سخت وخت وي چې د زړه ټوکړه د کور وځي په مور پلارې څومره سخته نننۍ ورځ ده نن شاعرانو ته لیکت استاد دعوت کړی دی نن شاعرانو ته لیکت استاد دعوت کړی دی ټول به ورځو که د باران که د ګلې ورځ ده بس الوتو ته پرانستی دی وزرې د تلو بس الوتو ته پرانستی دی وزرې د تلو نن اخري د یو کمترې په بلې ورځ ده
بس الوتو ته پرانستی دی وزرې دتلو بس الوتو ته پرانستی دی وزرې دتلو نن اخري د یو کمترې په بلې ورځ ده سرخواخي دواړه لار ته ګوري وخت پې نه تیریږي سرخواخي دواړه لار ته ګوري وخت پې نه تیریږي وای نن مونږ ته د راتلو د شهزادګۍ ورځ ده دینا لویا خوشحالي به بله نوي چرته دینا لویا خوشحالي به نوي بله چرته دوه خاندانه سره یو شو د سیالۍ ورځ ده نوي رنګین خیالونه جوړ کا د واده په طرحه نوی رنگین خیالونه جوړ کا د واده په طرحه راخي خټکه نن خوستا د شاعر ورځ ده د صدر صاحب په اجازه سره وړې هوا ته د عقیدت چرزونې نن به هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ سره ځي نن به هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ سره ځي د لالي کور ته به د کور نه رسختۍ سره ځي واړه خپلوانې په اوربل باندې ګلونه شیندي واړه خپلوانې په اوربل باندې ګلونه شیندي په جنګ کې خلک به د دې د سرې ډولۍ سره ځي واړه خپلوان به په اوربل باندې ګلونه شیندي په جنګ کې خلک به د دې د سرې ډولۍ سره ځي او د رب کلام ورته په لاسو کې همزول ورکړو د رب کلام ورته په لاسو کې همزول ورکړو د خیر طلب کې فرشتې د ګلالۍ سره ځي د رب کلام ورته په لاسو کې همزول ورکړو د خیر طلب کې فرشتې د ګلالۍ سره ځي بره فضا کې او رنگین د بوډۍ ټال جوړوي بره فضا کې او رنگین د بوډۍ ټال جوړوي د سالو رنګ په اسمان نری سیلې سره ځي بره فضا کې او رنگین د بوډۍ ټال جوړوي د سالو رنګ په اسمان نری سیلې سره ځي او کېدې شي دا د تیر وخت کېدې شي دا تیر شوي ژوند تقدیر بدل کړي کېدې شي دا د تیر شوي ژوند تقدیر بدل کړي د مور دعا د دې ماشومې شین خالۍ سره ځي کېدې شي دا تیر شوي ژوند تقدیر بدل کړي د مور دعا د دې ماشومې شین خالۍ سره ځي او الله دې هغه پښتنو جونو ته خیر نصیب کړي الله دې هغه پښتنو جونو ته خیر نصیب کړي کومې تورسري چې ډولۍ کې بې وسۍ سره ځي مننه الله دې هغه پښتنو جونو ته خیر نصیب کړي کومې تورسري چې ډولۍ کې بې وسۍ سره ځي په غیرتمندو کورنو کې غیرتمندې پیغلې په غیرتمندو کورنو کې غیرتمندې پیغلې د پلار د کور نه چې ودیږي سوکالۍ سره ځي په غیرتمندو کورنو کې غیرتمندې پیغلې د پلار د کور نه چې وادیږي سوکالۍ سره ځي او هوا په فکر کې زنګېږي د ریخمو ټال کې هوا په فکر کې زنګېږي د ریخمو ټال کې د خاپیرو د ګلو باغ کې د ټالۍ سره ځي هوا په فکر کې زنګېږي د ریخمو ټال کې د خاپیرو د ګلو باغ کې د ټالۍ سره ځي دغه ماشومه رخصتېږي خو په زړه کې جاړي دغه ماشومه رخصتېږي خو په زړه کې جاړي الله دې خیر کیسه جوړه کې پریشانۍ سره ځي وړې هوا ته په اخلاص مبارکي ورکوم وړې هوا ته په اخلاص مبارکي ورکوم دا به د ژوند د نوي کور د ودانۍ سره ځي وړې هوا ته په اخلاص مبارکي ورکوم دا به د ژوند د نوي کور د ودانۍ سره ځي
د دې ماشومې په خفګان باندې مې زړه خفه شو د دې ماشومې په خفګان باندې مې زړه خفه شو عارف خټک بنن په سوچ کې حیرانې سره ځي د دې ماشومې په خفګان باندې مې زړه خفه شو عارف خټک بنن په سوچ کې حیرانې سره ځي د وخت راکولو ډېره مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صدر صاحب په اجازت باندې ډېر په بخښنې سره او ادنا غوندې شاعر یم خو څه مات ګوټ ټکي مې لیکلي دي د خپلې خور ته یو څو پیرزونې په طریقه د پاک نبی د خادۍ ورځ ده په طریقه د پاک نبی د خادۍ ورځ ده او دا کرښه مونږ لږه بدله کړې ده ملګرو نه بخښنه غواړو هغه داسې ده چې نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده خو دا مونږ خپل ټکي پکې بدل کړی دی چې په طریقه د پاک نبی د خادۍ ورځ ده او زمونږ د خور د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده او رب دې همیش په هغه نوي کور خوشحاله لري رب دې همیش په هغه نوي کور خوشحاله لري لختې جګر د لیاقت خان د رخصتۍ ورځ ده مننه جی رب دې همیش په هغه نوي کور خوشحاله لري لختې جګر د لیاقت خان د رخصتۍ ورځ ده او په طریقه د پاک نبی د خادۍ ورځ ده او زمونږ د خور د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده او خپل او خپلوان دې راغونډ شوي خوشحالیانې کوي خپل او خپلوان دې راغونډ شوي خوشحالیانې کوي واده را جوړ دی د هوا نن د ډولۍ ورځ ده او زمونږ د خور د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده او همزول گیر چاپیر ترې ناستې دي سینګار یې کوي همزول گیر چاپیر ترې ناستې دي سینګار یې کوي نن یې د ډېرو سره ګوره د سیالۍ ورځ ده او زمونږ د خور د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده په طریقه د پاک نبی د خادۍ ورځ ده او زمونږ د خور د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده او هر یو قدم یې شپه ګلو کور یې شه ګلستان هر یو قدم یې شه په ګلو کور یې شه ګلستان په نوي کور کې د استوګنې یو ړومبۍ ورځ ده او زمونږ د خور د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده په طریقه د پاک نبی د خادۍ ورځ ده او خادم منمه چې دا د مور او پلار خانه ده خادم منمه چې دا د مور او پلار خانه ده دلته کې هره ورځ بیا د مهمانۍ ورځ ده او زمونږ د خور د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده په طریقه د پاک نبی د خادۍ ورځ ده او زمونږ د خور د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده ډېره مننه کوم ستاسو توجه د راکول یو جهان مننه دا صفدري خادم صاحب نه بعد فلک نیاز ساده صاحب ته بلنه ورکړو چې موږ ډېره مننه جی سکندر صاحب ماته د وخت راکولو صدر صاحب اجازت دی تاریخي کلام دی جی چې زمونږ د خور د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده زمونږ د خور د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده او ملګرو وګورئ همدا یې د سیالۍ ورځ ده مننه جی زمونږ د خور د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده او ملګرو وګورئ همدا یې د سیالۍ ورځ ده او شعر دی چې منم چې وخت کله د چا کله په چا را درومي منم چې وخت کله د چا کله په چا را درومي خو نننۍ ورځ خو زمونږ د ګلالۍ ورځ ده مننه جی منم چې وخت کله د چا کله په چا را درومي او نننۍ ورځ خو زمونږ د ګلالۍ ورځ ده ورځ د هفتې د نومبر په 23مه نیټه ورځ د هفتې د نومبر په 23مه نیټه مطلب مې دا دی چې همدا یې د ډولۍ ورځ ده مننه جی مننه ورځ د هفتې د نومبر په 23مه نیټه مطلب مې دا دی چې همدا یې د ډولۍ ورځ ده او د تمامي جهان مخلوق ورته حیران ولاړ دی د تمامي جهان مخلوق ورته حیران ولاړ دی په زړه کې وایي نن د ستوري او سپوږمۍ ورځ ده مننه جی د تمامي جهان مخلوق ورته حیران ولاړ دی په زړه کې وایي نن د ستوري او سپوږمۍ ورځ ده او د مکتي شعر دی جی چې خویندې همیش دا خپل رور د لاسه تمه لري خویندې همیش دا خپل رور د لاسه تمه لري ساده همدا د ورکولو د ډالۍ ورځ ده ډېره مننه جی ډېره مننه جی نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده د یوې پیغلې
د ارمان او د ډولۍ ورځ ده. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده، د یوې پیغلې د ارمان او د ډولۍ ورځ ده، او لکه د نورو پیغلو سیالو سره سیاله شوله. لکه د نورو پیغلو سیالو سره سیاله شوله، په پنجو ګرځي نن یې ډېره د سیالۍ ورځ ده. مننه. لکه د نورو پیغلو سیالو سره سیاله شوله، په پنجو ګرځي نن یې ډېره د سیالۍ ورځ ده. او خدایه بچو باندې ارمان د هر چا ورجوي. خدایه بچو باندې ارمان د هر چا ورجوي، د مور او پلار دپاره دا د سوکالۍ ورځ ده. مننه خدایه بچو باندې ارمان د هر چا ورجوي. خدایه بچو باندې ارمان د هر چا ورجوي، د مور او پلار دپاره دا د سوکالۍ ورځ ده. او منم چې دا فیصله پورته په اسمان کې شوي. منم چې دا فیصله پورته په اسمان کې شوي، خدا سنت عمل زمونږ د خپلولۍ ورځ ده. منم چې دا فیصله پورته په اسمان کې شوي، خدا سنت عمل زمونږ د خپلولۍ ورځ ده. او د لور واده کې لیاقت خان مشاعره جوړه کا. د لور واده کې لیاقت خان مشاعره جوړه کا، وړم د ځان سره شعرونه د ډالۍ ورځ ده. مننه. د لور واده کې لیاقت خان مشاعره جوړه کا، وړم د ځان سره شعرونه د ډالۍ ورځ ده. او ټول په اخلاص ورته د زړه نه دعاګانې وکوي. ټول په اخلاص ورته د زړه نه دعاګانې وکوي. یو ادبي ورور سره نن د ورورولۍ ورځ ده. مننه. ټول په اخلاص ورته د زړه نه دعاګانې وکوي. ټول په اخلاص ورته د زړه نه دعاګانې وکوي. یو ادبي ورور سره نن د ورورولۍ ورځ ده. او په دې نکاح به دوی رضا اوس د یو بل لټوي. په دې نکاح به دوی رضا اوس د یو بل لټوي. منصوره نیسه نن په ښه د نیکپالۍ ورځ ده. ډېره مهرباني. ګرانه صدره راغلي میلمنو السلام علیکم. ما له خو خبرو کې نه راځي، خو ترانم کې به ووایو. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. خپل او پردي ورله راغلي د ډولۍ ورځ ده. خپل او پردي ورله راغلي د ډولۍ ورځ ده. د مور پلار د ګلو لخته، خوشحاله ده د خپله بخته. د مور پلار د ګلو لخته، خوشحاله ده د خپله بخته. زړګي یې ښکته پورته کېږي پریشانۍ ورځ ده. خپل او پردي وله راغلي د ډولۍ ورځ ده. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. خپل او پردي وله راغلي د ډولۍ ورځ ده. دا د خپل کور محبت کې اوښکې بهیږي هر ساعت کې. دا د خپل کور محبت کې اوښکې بهیږي هر ساعت کې. سر په ژړا به وي تر څو د ښاپیرۍ ورځ ده. خپل او پردي وله راغلي د ډولۍ ورځ ده. نن د هوا د نوي ژوند د خوشحالۍ ورځ ده. خپل او پردي وله راغلي د ډولۍ ورځ ده. دا لور او خور د پردي کور وي، ورسره خامینه د مور وي. دا لور او خور د پردي کور وي، ورسره خامینه د مور وي. مور په بچو باندې پوهیږي د خانۍ ورځ ده. مور په بچو باندې پوهیږي د خانۍ ورځ ده. خپل او پردي وله راغلي د ډولۍ ورځ ده. ورسره دي خپلې همزولې، لیوني ریاضه داسې ټولې.
ورسره دی خپلې همزولې لیوني ریاضه داسې ټولې یو بل ته خاندي د همزولې د سیالۍ ورځ ده یو بل ته خاندي د همزولې د سیالۍ ورځ ده خپل او پردي ول راغلي د ډولۍ ورځ ده. اصلي خبره دا وه چې زه خو د ټولو ناول ستاسو ټولو ملګرو د راتلو ډېر مننه کوم او ډېر په قدر د قدر په نګاه ورته ګورم چې تاسو په یو ډېر شارټ خبر باندې دلته راغلي او بیا مو پې لیکلی مو که او ملګري هم د دې خبرې نه خبروم چې لکه داسې ملګري چې هغه ادب سره تعلق نه لري خو پښتانه خو ضرور دي ټول چې څونه دي داسې مشاعرې اکثر په ودونو کې کېږي جوړېږي بچې داسې دا خبره نوې نه ده داسې شوي دي او کېږي. مونږ هم په دغه غرض باندې نن دا یو خوشحالۍ په موقع باندې یو مشاعره وکړم. زه درته نن چې کوم زما خپلوان دي مونږ ډېره زیاته وینا هم عام نه ده کړې صرف دا زما رشته دار دي چې څونه ناست یو تاسو مې د ادب رشته داران یې وروڼه یې ستاسو دا راتګ زه ډېر زیات دغه کوم خوشحاله یم چې تاسو راغلئ دلته کې په دې مو لیکلی مو که زما هغه حوصله افزایي مو وکړه ملګرو سره ملاقاتونه مو شو او په دې محفل کې شریک هم شو. د دې نه مخکې چې زه تاسو دا خبره وکړم ما ته د هغوی چې تا پسې لیکلي کړي الله ګواهي چې ما ته اړه موقع نه ده میله شوې چې ما پسې لیکل کړي وي صرف دغه طرحه مې بس ویلې وه بس هغه شوي او بیا نه پس ما نور هېڅ هم نه دي کړي. د دې نه علاوه بس مخکې داسې کړی چې ټایم هم داسې دغه کېږي روټۍ هم را روانه ده نو زه یم چې بس ازاده مشاعره شروع کړئ او مشاعره وکړئ او بیا مشاعره کې بس یو کلام چې ډېر ټایم تېر نه شي د خوند دپاره دا خو د ترخي کلامو نو دا ملګري خو په دې باندې به ادب والین چې وایي چې دی خو دا یو کلام ټول وایي لګیا دي په منځ کې خو یې باندې موږ پوهېږو چې صرف ترخه یوه ده نور خو په هر چا خپل لیکلو که نو غزل ورته وایي چې دی هم خوشحال شي ټول دی زما